سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. اوس مسعود یم او تاسو ته د فیزیک مضمون تدریسوم. او نننۍ موضوع زموږ چې ده مضمون فیزیک ده، ټولګی اتم ده، برخه څلرمه ده. هغه موضوعګانې چې په تیره برخه کې څه نه څه بحث په شو، هر څو بیا چې په دې په مفصل ډول بحث وکړو او په عملي ډول یې موږ تاسې دغه پیښې یا دغه کومې کړنې یا موضوعات چې موږ تاسې په فیزیک کې لرل هغه په عملي ډول عملي کړو. دلته بیا په هغه په تجربو کور کوو. موضوع لومړی دا دو چې د اوبو د جوش ټاکلې نقطه چې دو یعنی یا ټکی چې ده ټکی یعنی نقطه دې څېړنه کوو. موږ تاسو ته دا پاته لګیږي چې هغه خالصې اوبه چې موږ تاسې په هغې کې نور مواد ګډه نه کړو لکه مالګه، بوره یا بل څه، خالصې اوبه چې دي د سانتیګریډ په 100 درجو کې جوش کېږي. سانتیګریډ په اړه ما مخکې خبرې کړې. سانتیګریډ مو داسې خیاله و چې سانتیګریډ چې ده کوم عالم چې و دغه چې کله په دانې څېړنه کړله د سانتیګریډ 0 درجه د اوبو د انجماد نقطه وبلله، یعنی په 0 درجه د سانتیګریډ کې اوبه یخ کېږي. د 0 نه تر 100 پورې دغه ترمامیتر کوم هغه چې وه مسافه چې وه دی بیا په 100 برخو وویشله. هرې برخې ته یې داسې ووې، هرې برخې ته چې دا د سانتیګریډ یوه درجه ده، یعنی هره برخه داسې فرض کوي چې د 0 درجې نه تر 100 سانتیګریډو پورې دا درجې داسې مساوي وویشئ دغه فاصله. هرې درجې ته یې سانتیګریډ ویل. دی داسې ووایي چې په 0 درجه کې خالصې اوبه چې دي په 0 درجه کې یخ کېږي او د سانتیګریډ په 100 درجو کې اوبه جوش کېږي. دا دا معنی چې کله حرارت ویر کړو، تودوخه ویر کړو، د تودوخې په اخیستو سره سانتیګریډ چې کله په اوبو کې کېږدو هغې ته وروسته رسو، هغه کومه مایع چې کېدو که الکول وي که هغه سیماب وي هغه پورته ځي بالاخره چې څرې 100 درجو ته د سیمابو یا د الکولو هغه ورسېدو هغه برخه یې یعنی 100 درجو ته دلته ورسېدو، تاسې به ولته ووینئ چې اوبه په جوش بدلیږي، جوش کېږي. په همدا شکل سره بیا فارنهایټ داسې ووي 0 درجه د داسې فرض کړه چې نه په 32 فارنهایټ درجو کې بیا د هغې نوم یا ویر کړو. په 32 درجو د فارنهایټو کې اوبه څه کېږي؟ اوبه یخ کېږي. هغې نه وروسته بیا چې کله جوش نقطې ته راغلو بیا د داسې وي چې په 212 کې یعنی فارنهایټ د درجې په حساب باندې دغه اوبه څه کېږي؟ په جوش بدلیږي. د 32 او د 212 ترمنځ فاصله یې په 180 مساوي برخو وویشله. هرې برخې ته یې بیا د فارنهایټ یوه درجه ویله. دغه سانتیګریډ فارنهایټ موږ تاسې بیا دلته کسو، زه د سانتیګریډ الې دلته شته، سانتیګریډ به وکیسو، فارنهایټ په هغه حسابه ده، رومر کلوین دا ټول په دې حساب باندې دي. بیا بل عالم راغلو وایو چې نه د 0 درجه کې اوبه څه کېږي؟ منجمد کېږي، خو چې خالصې اوبه وي، نوره مواد په دا کې ګډ نه وي. د 80 درجو په هغه کې په حدودو کې اوبه په جوش رسي. دا د اوبو د جوش نقطې دي. 100 سانتیګریډ په حسابه، فارنهایټ په حسابه 212، د رومر په حسابه 80، د کلوین په حسابه 303. دغه د 0 او تر دې ځای پوره د 80 پوره دغه هغې مسافه یې په مساوي برخو وویشله. په څومره؟ په 80 مساوي برخو یې وویشله. د هرې برخې ته یې د رومر یوه درجه ویله، یعنی رومر درجه یعنی په دې رقم طبقه بندي شوي دو. هغې نه وروسته ګلالیو زده کوونکو کلوین ته رسو. کلوین ته چې کله روشو، کلوین بیا داسې وي چې په 203 کې د اوبو د انجماد نقطه ده، د اوبو د یخ کېدو د کلکېدو نقطه ده، یعنی اوبه چې په یخ بدل شي، کلک شي. بیا چې کله حرارت ویر کړو په 303
کالوینه کې اوبه جوش وي. دا ټول تقسیمات عینا یو تناسب لري. هغه تناسب یې موږ تاسې فرمول ما زده ده چې موږ داسې هغه تېره برخه کې مو دغې شیانو نه دغې د سانتیګریډ د فارنهایت د رومر د کلوین نه هغه فرمول هغه اساسي رابطه چې وه داسې مې لیکلې وه چې سانتیګریډ پر 15 مساوي ده. فارنهایت د 22 بوینه منفي کوو ځکه چې ولته دغې ساحې نه هغه پیل شوه دی، صفر نه ده شوه. نو دلته بیا داسې لیکم چې فارنهایت درجه منفي 22 پر 9 اختصار مې کړی و. دا بیا مساوي کېدل ایرومر سره، ایرومر درجې سره په کومې درجې سره؟ رومر بیا داسې وه چې رومر پر 4 دې ځای نه دا بیا کلوین سره رقم مساوي کېدو، یعنې 200 کلوین منفي 273 پر 15. دې فرمول ته چې کله دغه د دغې سانتیګریډ نه د فارنهایت نه د رومر او د کلوین په منځ کې چې کوم تناسب موږ تاسو تشکیل کړو دغه یوه عمومي فرموله ده. بیا مې مخکې ته اختصار کې کړی و. بله خطي رابطې په اساس میا د سانتیګریډ فارنهایت هغه فرمول ثبوت کړی و چې سانتیګریډ مساوي کېږي 15 پر 9 ضرب اف یعنې فارنهایت منفي 22 په قوس کې. هغه فرموله شته چې هغې ته وکیسوه موږ داسې یو چې سانتیګریډ درجه مساوي کېږي. دا فرمول موږ ثبوت کړی و 15 پر 9 ضرب فارنهایت درجه منفي 22. یعنې دغه فرموله موږ تاسې خطي رابطې په اساس ثبوت کړی و. خو دغه رابطه عموم دو. دا کې بیا سړی ډېر نه غلطېږي. تاسې کولای شئ چې کله سانتیګریډ او رومر ترمنځ هغه کوئ قیمتونه په لوس وروړئ، یعنې یو سانتیګریډ مساوي کېږي څومره رومر سره. موږ یې دې رابطې نه بیا کور وخولو. که چیرې سانتیګریډ د دې سره د رومر سره پرتله کوو بیا به سانتیګریډ مساوي کېږي رومر سره پرتله کوو. دې فرمول نه دا وروسته کور کو. او که چیرې د کلوین سره موږ رابطه د سانتیګریډ هغې کوو سانتیګریډ پر 15 به مساوي شي کلوین منفي 273 پر 15. بیا به دې رابطې نه کور وخولو. موږ کولی شو چې دغه د حرارت درجې موږ تاسې د جوش نقطې د اوبو دا په ګوته کو، د یخ نقطې په ګوته کوی شو. هر څو په دې برخه کې چې د کوم شکلونه مو وبسلي دي دې نه استفاده وکئ. دا د نیم صنف او بخی د اوتم صنف د ترموډاینامیک فیزیک موضوعګونې دي. اوس هر څو دې پوره چې موږ د جوش د اوبو د جوش ټکی یعنې نقطه څېړنه دا نه پوهېږو چې موږ کله اوبو ته حرارت ورکوو یا تودوخه ورکوو. د تودوخې په اثر د اوبو مالیکولونه چې کوم دي دا یو اندازه انرژي وخولي، یعنې تودوخیزه انرژي وخولي. د تودوخیزه انرژي د اخیستو په صورت سره د دې مالیکولونه سره وریا کېږي، یعنې د جذب قوه یې کمیږي، یوه بل نه د فرار په حالت کې وي. نو دا تودوخیزه انرژي په دې کې څه کېږي؟ په د کومه تشه یا خلا چې ده په دې کې داخلېږي، بالاخره اوبه په جوش راولي. که چیرې تودوخه نوره هم زیاته کړو بیا دغه اوبه چې د کوم مالیکولونه لري نوره هم د دغې مالیکولونه تیزیږي، سرې کېږي، بالاخره د اوبه په بړاس بدلیږي. نو دغه موضوعات دی په دانې بحث کو. خدای دې وکړي چې پای سره پای پرې موږ سره پوه شئ او په دې موضوعګانو نه پوه شئ. هر څو دا لکه مخکې مې چې خبرې وکړلې په دانې مې بحث وکړو دا به بیا موږ تاسې عملا دلته تجربه کوو. هر څو د ناخالصۍ اغېزې ته د ناخالصۍ اغېزه یعنې څه معنی؟ ډېرو ګلالیو زده کوونکو کله چې خالصې اوبه وي موږ داسې وي چې په 0 درجه کې یخ کېږي او د سانتیګریډ په 100 درجو کې په جوش ارسي. ناخالصي په دا معنی
که چیرې په یوه ماده کې ناخالصي په دې معنا که چیرې په خالصو اوبو کې مالګه یا چې هره ماده وي بوره وي مالګه اضافه کړو نو دغه حالت ته ناخالصي ویل کیږي. اول مو داسې وي چې خالصي اوبه دي جوش ویر کوو د سانتیګریډ په 100 درجو کې په جوش بدلیږي. بیا داسې وي چې که چیرې دغې اوبو ته موږ مالګه ور اضافه کړو یا بله ماده وي چې دې سره اضافه کیږي په دا وخت کې بیا دغه اوبه چې دي دا ناخالصې شي په دا کې بله ماده ګډه شوه. په دا حالت کې بیا جوش نقطه سره خامدو موږ داسې وایو چې کله چې نوره مواد کې ګډ شول نوره ذرې کې ګډې شوې مالیکولونه یې څه کېږي زیاتېږي. کله چې زیات شول بیا ډېرې تودوخې ته اړتیا لري. دا په دا معنا ده چې دلته کله چې ډېرې تودوخې ته اړتیا لري نو د سانتیګریډ په 100 درجو کې به دغه اوبه نه جوش کېږي. هغه کیدای شي په 115 106 107 د حرارت درجه دومره زیاته شي او بیا په جوش بدله شي. لکه مو داسې مخکې وي په 0 درجه کې د سانتیګریډ اوبه به څه شي یخ بشي. که چیرې دغه اوبه خالصې وي په 100 کې به جوش شي 100 درجه د سانتیګریډ. که چیرې مالګه کې ګاډه کو یعنی ناخالصي اغیزه وڅېړو بیا دلته په عملي ډول نو دا کیدای شي د دې د حرارت درجه 115 سانتیګریډ شي. یعنی دلته دا معنا چې کله په اوبو کې مالګه ګاډه شي نو هغې ذرات زیاتېږي او ډېرې تودوخې ته اړتیا لري دغه د حرارت درجه به لوړېږي. دغه کې خالصې اوبه په جوش وي ولته به بیا ووینو او که مالګه ورسره ګاډه شي په 115 سانتیګریډو درجو کې یا د دې نه لوړه په دا کې به څه شي دغه حرارت درجه وټاکل شي. که چیرې بیا انجماد نقطې ته وکیسو انجماد نقطه یې بیا ټیټېږي یعنی کوړ ته ځي. بیلګې په ډول د مثال په ډول که چیرې د ژمي په موسم کې خوست نه کوبل ته یا بل ولایت ته تاسو سفر کړی وي هغه موسم کې که چیرې واوره په سړکونو نه ورېدلې وي هغه مسؤل چارواکي یا خلک هغه په سړک نه مالګه چوي یعنی ویلې پوچوي ځکه یې پوچوي چې کله په 0 درجه کې اوبه منجمد کیږي خو دا واوره چې ورېدلې ده په دا نه یا د تودوخې یا د سړولې اغیزه شته. کله چې تودوخه کمیږي سړولی مومي نو دغه واوره په یخنې بدلیږي. کله چې په یخنې بدلیږي موټر یا خلک چې په دا سړک نه ځي ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي. استکاک قوا ولته کمیږي موټر ښویږي موټر خپل خط سیر چې په کوم خط سیر نه هغه موټر ونې بیایي هغه خط سیر د موټر غیکیږي د خپل حالت نه وځي یعنی مشکل رامنځته کیږي. نو په هغه حالت کې بیا څه کوي دغه ناخالصي دغه مالګه په دانې چوي چې دغه د انجماد نقطه یې نور راټوټه شي یعنی هغه کیدای شي منفي 60 درجو سانتیګریډو ته راټوټه شي. کله چې منفي 60 درجو سانتیګریډو ته رسیږي بیا به دغه واوره یخ کیږي. نو په دا کې موږ تاسې د ناخالصۍ اغېزې په دا کې د مالګه په دې معنا پوچوي چې هغه کې هغه ګاډه شي په دا واوره کې مالګه. کله چې مالګه ګاډه شوه حرارت درجه خو هلته په اوبو کې وه لوړېږي اما د جوش نقطه د دې هغه نقطه چې دو د انجماد نقطه دا ټوټېږي یعنی په 0 درجه کې به هغه واوره یخ کېږي یا
اوبه یخ کېږي، یعنې په یخ به هغه اوبه چې کومې کېدي بدلېږي. که چیرې مالګه په وچوو دا به نور راټوټه 60 درجو ته، نو موږ په اسانۍ سره کړی شو چې ولته حرکت وکړو، خپل هدف ته ځانونه ورسوو. بله دا چې که چیرې موسم ته په کتو دغه شریخ چې جوړوي توسې سره نږدې د کون وي یا بل وي، یا توسې کیدای شي ولته شریخ خوړلو ته لوړ وی، ولته هم هغه کوم لوښی چې ده په هغه کې یو بل لوښی ده، هغه کې شودې د هر څه چې شریخ والا ګډوي، خو په شریخو هغه څنګ ته د یخو ټوټې وي سره د یا فرض واوره چارج شوي، هغه کې هم مالګه ګډوي. ویلې ګډوي دی پوره چې هغه یخ دغسې پوتې شي او بالاخره هغه کوم لوستروړنه چې لري هغه په یخ جوړولو کې هغې هم د سانتیګریډ درجه څه شی کوي، دغه د انجماد نقطه نور یا ټیټوي تر څو خپل هدف لاسته راوړي. بل مثال دا ده که چیرې ژمي په موسم کې بعضې موټروانان وبخئ یا هغه موټر جوړونکي دا توصیه کوي چې په دغه موټر په رادیاتور د موټر په رادیاتور کې کومې اوبه چې وي هغې په رادیاتور کې د یخ ضد ماده چې هغې ته انتی فریز ماده یایي، یعنی د یخ ضد. دا د یخ ضد ماده یا انتی فریز ماده چې دا په د اوبو کې چوي. ویلې ځکه موږ داسې یایو چې په 0 درجه د سانتیګریډ کې اوبه څه کېږي، په 0 درجه د سانتیګریډ کې اوبه یخ کېږي. کله چې موږ انتی فریز د اوبو ته وروچول چې ته رادیاتور ته چې رادیاتور په خپله ماشین سره یوه آله ده په هغه کې اوبه اچولی کېږي. رادیاتور ته چې موږ اوبه وروچولې اوبه ښایي دغه انتی فریز یا د یخ ضد ماده مو وروچوله، په دا صورت کې د دې ناخالصي رامنځته کېږي. دا یوه ښه بیلګه ده، یعنې یوه ښه نمونه ده. دا هغه مو چې کله اوبو ته وروچول خالصې اوبه په 0 درجه کې به یخ کېږي، او که چیرې دغه انتی فریز ماده وروچوو 0 درجې د سانتیګریډ، البته منفي د 0 نه چې کوزر څو منفي دي، دې نه نیولي تر 10 درجې د سانتیګریډ منفي، یعنی په دا حدودو کې دې د انجماد نقطه ټوټېږي. نو خبره څه شوه، موږ خپل تخنیک یا خپل تکنالوژۍ ته په کتو موږ کولی شو چې د انتی فریز مادې نه د ژمي په موسم کې د موټرو په اوبو کې ګډ کړو تر څو چې دلته دغه د انجماد نقطه ټوټه شي، نوره یعنې سوړه خو شته، نوره چې ټوټه شي دغه بیا زر نه یخ کېږي. په اسانۍ سره یې دې نه بیا استفاده کړی شو. یعنې دې ته په کتو موږ د زنګ ضد مواد لرو. د زنګ ضد یعنې چې کله موږ تاسې اوسپنې وي یا بل څه وي، هغه موږ که کله چیرې وغواړو چې هغه زنګ نشي، هغه د زنګ ضد ماده ده په رنګ په شکل ده، هغه موږ رنګ کوو، بالاخره بیا نوره رنګونه پکې کوو. او د خوسا کېدو ضد ماده شته، یعنی بعضی میواجات یا بعضی نور څه دي د دې پاره چې هغه خوسا نشي، نوره تعامل دی او وسره ونه کړي، دغه څه ولته ګډوو چې دا د ناخالصۍ خاصې بیلګې دي، او دا بیا موږ تاسې ولته بیا عملا کار وکړو. ارڅو د مالیکولونو د وضعیت څېړنې ته تاسې نم سن فیزیک کې داسې 2-3 لوښي دي
په دا کې یو جامد شای یخه ده. په بخښنې سره بیا یې داسې کړي دي چې دا کې د مالیکولونه ډېر نږدې سره فرض کړي دي. دا د مالیکولونو وضعیت موږ تاسې څېړو. د مالیکولونو ترمنځ یا د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوه زیاته ده. کله چې د جذب قوه زیاته ده یو بل مالیکول فرار یا تېښتې ته نه سره پرېږدي. هر مالیکول په یوه بل مالیکول نه ډېره کلکه اغېزه لري. هغه چی کوي؟ ځان ترکش کوي. دغه حالت د مالیکولونو چې ده، دا حالت چې د مالیکولونو د وضعیت څېړنه مې ښیلې ده، دا په جامداتو کې ده. یعنې جامد شی چې هر وخت موږ تاسې وکیسو هغې مالیکولونه ډېر سره نږدې وي. بل لوښی ده په همدې ترتیب بل لوښی ده په هغه کې بیا مایع چولې ده، اوبه یې چولې دي. کله چې هغه اوبه وکیسو دې ترمنځ مالیکولونو ترمنځ فاصله زیاته ده. دا په دا معنه چې د مالیکولونو فاصله چې کله زیاتیږي، د وینې فاصله یې زیاتیږي، دا رقم مواد بیا یې مایع په شکل نه وي. مایع په شکل یې موږ تاسې په لاس وړای شو. او که چیرې بل هغه ته وکیسو، یو بل لوښی په نظر کې ونیسو، هغه انم سین فزیک کې داسې شی لیکلي رسم کړي دي. دغه حالت که چیرې وکیسو بیا داسې وریا مالیکولونه شته. دا رقم مالیکولونه شته. یعنی دغه حالت بیا کوم حالت ته؟ ګاز. دا ګازات یا د ګاز حالتونه دي. او دغه حالتونه بیا څه دي؟ دا مایع حالتونه دي. یعنی موږ داسې وایو چې په جامداتو کې د مالیکولونو ترمنځ قوي اړیکه موجوده ده. کله چې موږ بیا دغه جامد شی په مایع بدلوو، نو موږ څه کوو؟ موږ داسې کوو چې دې ته حرارت ویر کوو. کله مو چې حرارت ویر کړو، تودوخه مو ویر کړله، د تودوخې په اخیستو سره د دغې مالیکولونو، یعنی په جامداتو کې مالیکولونه په خپل منځ کې اهتزازي حرکت یا ارتشایي حرکت لري. یعنی خپل منځ کې داسې د خوځښت په حالت کې داسې رپیږي. په دا حالت کې کله چې موږ تودوخه ویر کو، د دغې مالیکولونو سرعت شی کېږي، ډېرېږي. کله چې سرعت زیات شو، بالاخره بیا د جامد حالت نه مایع حالت ته چې ځي، دا د ذوب نقطه ده، یعنی د ولي کېدو نقطه ده. په دا حالت کې مالیکولونه ډېر سره وریا کېږي. او که چیرې کله مایع شوله، بیا یې دې ته نوره حرارت اویر کو، دې په منځ کې کومه اړیکه چې ده نوره کمیږي. کله مو چې اړیکه نوره اویر کمه کړله، سرعت زیات شو د مالیکولونو په منځ، بیا په بړاس نه بدلیږي. لکه دا مخکې ما ویلي وو چې جامدات معین یا ټاکلی شکل لري، ټاکلی حجم لري. یعنی کله چې په یوه لوښي کې کېږدو، خپل ټاکلی شکل ځان ته اختیاروي، خپل ټاکلی شکل سوتي. او که چیرې مایع وي، مایع مو داسې ویل چې ټاکلی حجم لري خو ټاکلی شکل نه لري. دا هغه ویلې ځکه چې دې مالیکولونه وریا دي. هر لوښي ته چې وچوو، هغې لوښي هغه کوم څومره حجم چې لري، هغې مطابق خپله آزادانه حرکت کړی شي د مالیکولونه. او که چیرې بیا موږ ګاز حالت ته راشو، ګاز کې مو وایو چې نه معین ټکی لري، نه ټاکلی شکل لري، او نه ټاکلی حجم لري. که په یوه بوتل کې موږ دا قید کوه، دې مالیکولونه آزادانه حرکت کوي، دغه بوتل کې پاتې کېږي. او که چیرې دا بوتل په د اتاق کې خوشی کو، دا ټول ګازات چې په اتاق کې خپرېږي، یعنې هر مالیکول وریا بیا فاصلې سره لري. نو موږ داسې وایو چې ګازات چې دي نه معین حجم لري او نه معین شکل لري. هر څو دې پوره چې موږ تاسې په ترمامیترونو نه بحث وکړو. ګلالیو زده کوونکو ترمامیترونه د موادو له مخې چې مواد کې ځای په ځای کېږي،
اول به ترمامیتر خبرې وکړو. ترمامیتر هغه آله ده چې د حرارت درجه موږ ټاکو. ترمامیتر هغه آله ده چې د حرارت یا د تودوخې درجه په ټاکو. کالوریمیتر بیا شی ده. کالوریمیتر هغه آله ده چې د تودوخې مقدار په ټاکو. هغه بیا وروستۍ مسالې دي. ترمامیتر هغه آله ده چې د هغې په واسطه موږ کولی شو چې د تودوخې درجه وټاکو. دې جوړښت په کوم ډول سره ده؟ جوړښت یې داسې ده ګلالیو زده کوونکو چې داسې یو تیوب ده. دلته یو مخزن لري. مخزن یعنی ذخیره. دلته یوه ذخیره لري. دا تیوب چې ده دا دلته باند ده. کله چې باند ده دلته دا کې هغه شته سروای شته. دا مخزن کې په دا مخزن کې یوه مایع ده. دا ګلابي رنګ چې لري دا مخزن کې یوه مایع ده. دا هغه مایع چې ده دا مایع دا سور رنګ چې لري دا مایع د الکولو په نوم یادیږي. الکول یو سیمابي دي یو الکولي دي. دغې ته چې کله موږ تاسې حرارت ویر کړو دغې مخزن ته یعنی حرارت مو ویر کړو. کله چې حرارت ویر کړو د حرارت په اخیستو سره دغې مایع چې د الکول دي دې مایع هغه حجم چې ده انبساط کی. انبساط چې کی دغه حرارت درجه به لوړیږي. که چیرې دغه په حرارت نه بدیاوي په 0 درجه دلته به 0 درجه وي یعنی د 0 سانتیګریډ درجه به وي. 0 درجه د سانتیګریډ که په یخو کې دغه هغه کیږدو ترمامیتر بالاخره دا څي حرارت چې ور کوو دا 100 درجه د سانتیګریډو ته رسیږي. کله چې 100 درجه د سانتیګریډو ته رسیږي دغه سیماب پورته کیږي. ویلې د تودوخې په اخیستو سره دې مالیکولونه چې کوي انبساط کی. کله چې انبساط وکړو حجم یې لویږي. دلته یوه تشه شته چې دا تشه کې دغه سیماب پورته سي. دا سیمابي وبخئ ډېر وبخئ د الکول پورته کیږي. او یو بل ډول ده چې هغه بیا په هغه کې سپین یعنی سپین تویر ته خړ مواد کې دي چې هغه بیا الکولي دي. هغه په دغه رقم ده. دغه رقم یې جوړښت ده. خو بعضې دي په یوه طرف ته یې سی په لیکلي وي یعنی دا سانتیګریډ آله ده. او که چیرې تقسیمات یې په سانتیګریډ شوي وي دې طرف ته یعنی 100 درجې لیکلي وي. دلته یې 100 درجې لیکلي وي. او که چیرې دلته یې فارنهایت بیا دا شی لیکلی وي 212 فارنهایت سره نو دغه بیا فارنهایت په ایسوبا کوروینه وخوستی شو او د سانتیګریډ په ایسوبا کوروینه وخوستی شو. صرف دومره فرقی ده چې په دا کې دا مخزن کې په دا ذخیره کې یا به الکول وي یا به سیماب وي. سیماب الکول دلته مو سره 2 ترمامیترونه شته. په یوه کې الکول دی سور رنګ لري کیدای شي تاسو یې ووینئ یعنی په دا کې الکول دی. او بل چې دا په دا کې بیا سیماب دی سپین غوندې رنګ لري یعنی دا دواړه ترمامیترونه دي خو یو سیمابي دی یو الکولي دی. د سیمابو او الکولو په موادو سره دغه کوم مخزنونه چې دي کومې ذخیرې چې دي دا ډکې شوي دي. هر څو دې پوره چې موږ تاسې په دا کې عملا دلته څه نه څه کور وکړو. اوس هر څو یوه تجربه سرته رسوو. کیدای شي وخت ونیسي خو په دې هیله چې تاسې حوصله ولرئ. تجربې د سرته رسولو پوره موږ تاسې مخکې فکر کوم بحث کړی وي چې تجربې د پوره اول باید شی مشخص کو مضمون یعنی مضمون مو چی ده؟ فیزیک ده.
او په هغه کې باید موضوع مشخص کو. موضوع مو چی دو دلته؟ موضوع مو د اوبو د جوش نقطه یا ټکی نقطه ټاکنه یا څېړنه دو. په هغسې وروسته موږ تاسې موضوع ډېر وبخئ د جوش د تودوخه دو. په موضوع کې مو چی دو؟ تودوخه، یعنی تودوخه مو موضوع دو چې په دا کې بیا هدف مشخص کیږي. په دې کې د اوبو په هدف کې یا موخه کې د اوبو د جوش نقطه څېړنه دا مو هدف ده. د دې دپاره د اړتیا وړ سامان دا چې دا کې چی دي؟ ګیره او پایه دو. دلته بیا زه تاسو ته وښیم. ګیره او پایه، هغې نه وروسته ګیره او پایه سې بیا ترمامیتر سې د تودوخې سرچینه اورلګید سې وروسته پایروکس بیکر نه سوځېدونکي جالۍ اوبه د اړتیا په اندازه. هغې نه وروسته کله چې اړتیا سامان مو په ګوته کړلو، دې نه وروسته بیا چې بله تجربه نخلیسۍ تجربه یایو، هغه هم په همدې شکل سره موږ تاسې ترتیب ورکولی شوي. تجربې اصول همداسې دي. خو اوس هر څو دغه موضوع لږه اوږده شوه، یوه دمه وکړلو. هغې نه وروسته موږ په بله هغه کې ویډیو کې همدغه تجربه ترسره کړو.